سترګې راچېږي که خامر خوړلې یم کریم خانه خانه خو مې زنګوینه. خوږو کتونکو ستړي مشئ. فاروق فراق یم او په پروګرام فکرونه څراغونه کې درته هرکلی وایم. په دغه پروګرام کې مونږه تاسو ته هغه فکرونه مخې ته راولو چې د څراغونو په څیر وي، هغه رڼا ورکوي، هغې د دې ټولنې دپاره یو څه کار کړی وي، زیار یې کړی وي، مبارزه یې کړې وي. په دغه لړ کې راسره نن د پښتنې خاورې یو ډېر لوی مبارز ستر شخصیت ښاغلی حاجي اسلم خان میلمه دی. حاجي اسلم خان د هنر په دنیا کې که ووایو یوه داسې پیژندلې نامه ده چې پښتو ته یې بلا ورکې سندرې ورکړي دي، بلا ورک هنرمندانې د پښتنو دپاره را پیدا کړي دي او د هغې د کار او د زیار نه دغه پښتانه خبر کړي دي. نن دې سره د دې په دغه کړاوونو باندې په دې کار او زیار باندې خبرې اترې کوو. ایسه هرکلی ورته وایي په خپل. ډېر مننه فاروق فراق صاحب، ستاسو د وحدت نیوز یو جهان مننه کوم چې ما ته هم مقرره کړه، چونکې ستاسو دا چینل هم نوی دی او خوشحال شم په دې ځکه چې زما د وحدت اخبار سره یو تړون د زمانې راسېدی او چې کله دا اخبار شروع کېدو نو موږ ورته انتظار کولو. ما سره د لومبۍ ورځې نه واله تر ډېرې زمانې پورې د اخبارونو پراتو د سیلابونو رانه هر څه ګډوډ کړو او د دویمې ورځې په اخبار کې زما یو نظم چاپ شوی و، پیر صاحب مشر الله دې وبخښي هغې چاپ کړی چې هغه وخت کې ما له څه داسې مات ګوټ شعرونه مې لیکلي خو هغې وله ډېر ښه ځای. د وحدت خو بس دا تاریخ دی کې د وخت ډېر لوی خلک راغلي او سټارټ یې د دلته نه اخیستی. ایون که زه هم یم نو ما شروع د وحدت اخبار نه اخیستی و. حاجي صاحب راځو بس تاسو د کار او زیار طرف ته. که اوله دا پوښتنه وکړو چې څونه ورکې سندرې مو تر اوسه پورې پښتنو ته ورکړي پیدا کړي مو دي او څنګه مو پیدا کړي دي او دا شوق مو څنګه پیدا شو؟ داسې ده فاروق فراق صاحب چې زما بنیادي تعلق خو د ریډیو پاکستان پېښور سره دی. زما دا ګراموفون تاسو مخې ته پروت دی، دا څیزونه زموږ په کور کې ډېر. زما یو ترو سیف رحمان الله پاک دې وبخښي په حج کې وفات شوی او زه د هغه سره زما پالنه او تربیت هر څه هغه کړي دي. نو هغه سره به دا مختلف قسم ریډیوګان، مختلف قسم دا ګراموفون دا څیزونه به ورسره وو. نو یو خو دا څیزونه به ما ته د دې د سندرو دپاره به ما آل انډیا ریډیو ډیلی اورېدو. دا زړې سندرې ما ته به هغه دور یادېدو چې زه ماشوم وم او زما تره به په ګراموفون دا ریکارډونه غږول. بل زموږ په کورنۍ کې بل یو کریم خان کاکا و، مته خان کاکا وی. نو د هغه یو بیټک و چې هغې کې ابیګل والا باجه وه او دا ککوړي ورسره د سوونو د زرګونو په شمېر و. خو د هغه ځای ته به زما غوندې خیرن خیچن سړی نه شو تللی، پاک صفا سوتره او ښایسته. او د هغه بیټک داسې و چې د هغې نه به خوشبویانې راختې، د هغه د عطرو پولیلو د دې هم شوقي و. یو ځل زه ریډیو کې وم، ما خوب کې وی چې زه دا خان کاکا چې دی بیمار دی، دې پوښتنې له ورغلی یم چې زه ورغلم نو مې باران شوی دی، خټې دي او د هغه کمره را غورځېدلې ده. نو زه ورسره کېناستم، داسې د هغه د کټ لاندې دا ککوړه چې دی دا داسې لږه غوندې سنډه بهر ده او نور په ځمکه کې خښته. مې خان کاکا داسې دي. نو خان کاکا ما ته دا تیرې روازونه دي، دا د خوب ده. وایي دا وکنه دلته دا ځان له راوباسه. نو ما لاسونه په خټو لیت بیت، یو ریکارډ مې لاس راځه بل راځه. دا آیډیا مې راوړه ریډیو ته. دا کال 2000 د اپریل میاشت وه. ما لایق صاحب ته خبره وکړه، نو لایق صاحب پروډیوسر هغه وخت کې هغه ما ته چې موږ سره ریډیو کې دا زړې نغمې خو 14-15 دي، په دې خو پروګرامونه نه کېږي. بل ما یو خوب لیدلی کېدای شي د هغې ښه تعبیر راوځي. نو په مۍ 2000 کې لومبۍ پروګرام چې موږ وکړو نوم مو همدغه کې خو تیرې روازونه. نثار محمد خان صاحب هغه وخت سټیشن ډایرکټر و او هغه سره هم زما ملاقات وشو. هغه ته ما دغه خپل آیډیا وورولو، نو هغه خوښه کړه. نو چې څنګه موږ په دا پروګرام لومبۍ د اتوار په ورځ 1:30 بجې به چې لومبۍ پروګرام نشر شو، سهار له محمد عمر مومند یو سړی و د مردان سید باز کلونه چې هغه راغی د دې ریکارډونو 2 کیسټ یې راوړی. نو بل پروګرام له چې دی نو موږ سره دومره مواد جمع وشي، موږ د هغه سره یو مرکه وکړه.
دا سندرې به مو د هغې د نوم سره غږولې چې دا محمد عمر مومند او زین الوهاب خان د خدای پاک وبخښي، استاد غلام رحمان او ستار محمد فقیر صاحب او داسې ډېر ملګري، ابراهیم شبنم صاحب. دا سلسله روانه شوه. نو لا روانه ده 22 کاله پوره شو. په دغه 22 کالو کې مو څونه زړې سندرې پیدا کړې؟ دغه 22 کالو کې که زه دا ووایم چې 4,000 نه بره دي نو شمېر یې مونږ پوره لا نه دی کړی، خو د 4,000 نه. او دې کې تر ټولو زړه سندره چې دا وخت څونه ته رسي؟ د ټولو نه غټه خبره خو دا وه چې ما کې یو لیونتوب غوندې دی. ما دا سوچ کولو چې دا ډومبۍ سندره به د چا په آواز ریکارډ شوي او کله به ریکارډ شوي. هغه سندره ماله خدای پاک په ګوتو راکړه چې په 1902 کې هیز ماسټر وایس کمپنۍ په انګلینډ کې ریکارډ کړي وه. دا هغه وخت کې دلته د لا کمپنۍ نه وي. نو دا مس ګوهر جان بنیادي طور ډانسره وه، فارسي خوانه وه چې د هغې په ژوند باندې یو فلم هم جوړ شوی دی. نو هغه د دې ځینې لاړه د هندوستان نه او انجینیر ویلیام ګیمبرز د دې کمپنۍ مالک و. یو آیډیا هغه سره وه، دغه بل باس چې هغه به اوږدېږي. خو بهرحال د پښتو هغه سندره چې ریکارډ شو نو بیا ما دا تجسس و چې دا سندره دې زه را پیدا کړم. هغه سندره هم خدای پاک په ګوتو راکړه. بیا دغه سندرغاړي هسټري مې معلومه کړه. بیا دا نور سندرغاړي چې یو مظفر خان او عبدالله جان سبزري خان او میر احمد ریډیو باندې د ټولو ډومبۍ سندره ویل شوې ده او 19 د پښتو 1902 کې هغه وخت کې د ریډیو نو تصورم د ریډیو نو په دې ریکارډي واجو باندې شو. خاجي بیا په 1904 کې هغه په کلکته کې یو برانچ پرانیستو هیز ماسټر وایس کمپنۍ. نو بیا د دې مننه به دا هنرمند تلو. هغه وخت کې سید محمد او مریان جان او سرور جان سرورای به ورته وي، قدر جان قدرای به ورته وي، حنیفه چا چې د پښتو دا سندره په ډومبي ځل ویلي وه چې روړه بندی چې پیلونه او جانانه بیرې له راځه چې زانګونه. نو دا سلسله شروع شوه، زمونږ د ریډیو دا سلسله شروع شوه. نو لا اوس هم روانه ده. 22 کاله پوره شو. د اتوار په ورځ 9 نه 10 پورې زما پروګرام وي نیغ په نیغه لایو. بیا موږ ریکارډ کوو د زیارت په شپه بیا ورکوو په دوباره 10 بجې بیا موږ ورکوو. نو د خلکو په تعاون سره دا پروګرام چې دی نو اوسه پورې لا جاری دی او روان دی. 4,000 سندرې پکې خواوشا پیدا شو. خو حاجي صاحب یو سوال بل راځي چې یو خدا دی چې تنسانی هر سړی غواړي که فاروق فراق ناست او چا ورته سندر راوړې وه چېرې دا دغه ککوړی دی او په دې کې د پلاني سندره ده، یو خو سندره پیدا شوه، بل تاسو سندرغاړي هم پیدا کړل، د هغې پروفایل هم جوړ کو، هغه هم ولټوو، تحقیق هم وکړو. دا څنګه پاسبل شوله؟ دا ستاسو مخ ته چې دا ککوړي پراته دي که نه، نو ماته یو واقع یادېږي چې زه یو ځل تللی وم دیر ته په یو ککوړي پسې. نو موږ ته ګاډی خراب شو. نو ما سره یو ملګری و، هغه فدا خان نامه وه. نو موږ د شپې ما خیال 2:30 بجې وې په تخبای کې مو هوټل کې چای څښلې د روډ په غاړه. نو هغه ماته ډېرې بدې ردې وویې. هغه ماته چې تا خو هغه وخت کې 800 روپۍ ډېر شوی ځکه چې په 8 روپۍ باندې پېټرول لیټر و چې تا د 800 روپو خو پېټرول واچول، تا 2000 روپۍ نورې مو لګولې، اخر رو دې ډل څه. نو ما یو ریکارډ د مظفر خان راوړی چې شمله پتنګ راغی. نو ما هغه ریکارډ راواغېشتو. نو ما ورته دا د 8 لک روپو دی، دا د 8 کروړ روپو دی ما دپاره. نو داسې نه ده، دا نغمې راجمع کول، دا ریکارډونه راجمع کول او دې پسې زه ما دا ټوله صوبه دا ټول پاکستان چاڼ کړی دی. ما داسې کلی نه دی پرېښی چې زه نیم تلی او بیا دې خلکو سره زما تعلق جوړ شوی دی. بیا دا سندرې چې چا ویلي دي، مظفر خان ویلي دي، میر احمد استاد د چارسدی ویلي دي، سبزري خان ویلي دي، دغه کورنو سره زما غم خادي شوه. نو ما وی ولې نه چې زه په دې باندې یو کتاب ولیکم. نو دا تیر روازونه تاسو په کیمره باندې زه به کتونکو ته ووایم چې کتونکو دا د حاجي اسلم صاحب کتاب دی تیر هیر اوازونه. تاسو باور وکړئ چونکې تاسو خبر یې چې ما په صحافت کې څه لږ ډېر کار کړی دی، نو د پښتنو هنرمندانو هنر د تاریخ په حواله مې په معمولي هڅه کړې ده یا که د ادب په حواله مې کړی دی او ما ته د خپلې خاورې د یو زوړ لیکوال د ژوند لیک ضرورت شوی دی. نو ما سمدستي د همیش خلیل صاحب د پښتو یو کتاب د پښتانه لیکوال ما غي ته رجوع کړی ده. خو که د هنرمندانو په حواله راته د چا ژوند لیک پکار شوی نو فوري ما د حاجي اسلم صاحب دغه
تحقیقي کتاب ته رجوع کړی دا او د زما مشکل حل کړی دی. ښه اجي صاحب دا تحقیق کول او بیا په داسې خلکو چې د دې د ژوند ډېر اړخونه روښانه نه وو پټو په تیارو کې صرف یو ککوړی تاسو ته لاس ته راغلی او بیا تاسو دا څوک او د کوم ځای او په کوم سن کې پیدا شو کله ریډیو ته راغلی او څونه سندرې ویلې دا ډېر ګران کار دی. نو په دې کې آیا دلته څه حکومتي ادارو هم ستاسو سرپرستي کړې که دا هر څه مو په خپل سر کړي؟ نه جی ما خو نه ده چې را مرسته غوښتې ده، ملګرو راسره کړې ده. زموږ د تېر رواجونو ده چې کوم شوقیان دي بیا زموږ یو حجره ویلفیر فاونډیشن دی چې فضل زمان شلمان صاحب د هغې صدر دی اسحاق کوټ، د هغه ځان له خپل یو میوزیم دی. ډاکټر شیرین صاحب سینیر نایب صدر دی، زه ورکې ستر سکتر یم، او ارواخات ابراهیم شبنم صاحب زموږ سرپرست سیاله و. نو د دغه ملګرو مرسته ما سره په دې کې دا وه چې موږ یو تنظیم بیا جوړ کړو. کال په کال موږ یو دستوره کوو د تېر رواجونو چې کال پوره شي اوس دا پیره به هم کوو انشاءالله پېښور کې به کوو او ښه په لویه سطح به یې کوو، په لویه پیمانه به یې کوو. دغه ملګرو مرسته راسره وه. بیا زه داسې وه چې د دې د عکسونه ما لټول شروع کړل. د زرخان په یو تصویر پسې زه 3 ځل دیر ته تللی ما، او دا د نوابي دیر په کورنۍ کې یو سړي سره و، نو هغه بیا ما ته راکړو. نو ما چې په د پی ټي وي یو پروګرام مو کولو سندرې ملغلرې په زرخان پسې د هغه کلي ته موږ تللي وو، نو د هغه ورېرونه وو. چې ما ورته تصویر وښودلو نو هغه وراره باندې څه چلو شو، وایي دا کوم ځای و؟ بس کوم ځای پرېږده خو دا تصویر ته کور ته یوسه او خپلو خپلوانو ته وښیه. دا ماسټر غلام محمد د ګدر ساولډیر د هغه تصویر ما پیدا کړی، نو زه ګدر ته تللی وم. دا قبرونه هم موږ د دې فنکارانو پاخه کړل، خپلو کې 2-2 3 سوه چندي وکړو، د یو 8 قبرونه موږ جوړ کړو، ورکو را پیدا مو کړل. نو هغه ته چې ما هغه تصویر د پلار وښودلو نو هغه داسې دا سر ونیو دیوال سره کېناستو لکه چې بېهوشي پرې راځي او په جړا شو. بیا هغه تصویر هغه کور ته یوړو او سینې پورې جوخ نیولی و. بیا ما ته وایي دا کوم ځای و؟ ما دا کوم ځای خبره پرېږده، دا ډېر لوی زیار دی، خو بهرحال ته تصویر وباسه تاله به ته زه کاپي درکړم. نو ما چې کومه لایبرري ده نو ما د دې هنرمندانو دا تصویران ډېر غټ غټ جوړ کړي دي، دا مې لګولي دي په خپله لایبرري کې. نو دغه تصویرونه پیدا کول هم یو مهم و ما دپاره، خو ما ته دا ګران نه و ځکه چې زما جنون و. نو تصویرونه مې را پیدا کړل، دا ککوړي مې را پیدا کړل، دا نغمې مې را پیدا کړې، او دغه هسټري مې د دې سندرغاړو چې د میر احمد استاد څوک و، کله پورې مجلس کړی دی، کله یې مجلس پرېښی دی. میر احمد استاد 1948 پورې مجلس کړی دی، او 1948 کې هغه ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راځي او ورته وایي میر احمده دې باغ ته راګډ شه، او هغه بیا مجلس پرېږدي او بیا هغه علم کوي څنګه چې اوس تاج اکبر یو سندرغاړی و که نه، دیني علم دی له خیره سره. نو بیا د دې خلکو سره زما چونکې تعلق شو، نو ما د دې نه معلومات دغه معلوماتو ته مې دا کتابي شکل ورکړو. تیر هیروازونه په علي صاحب ککوړي خو پیدا کړل، دا ریکارډي باجې دا در سره څونه دي او څنګه مو پیدا کړل؟ دا داسې دا هم راځي وایي دا مخې ته چې مو کومه اوس پرته ده دا د څونه وخته څونه قدیمه ده؟ دا خو تقریبا د 10 کلو کالو ده، او دا زموږ کره خپله وه، او دا چې دی د هیز ماسټر وایس کپنی چې کومې کپنی دا ریکارډونه ډک کړي دي، یو دا ډومبی کپنی وه. نو دوی به باجې هم جوړولې، دوی به دا ککوړي هم ډکول که نه، دوی به دا ستنې هم جوړولې، دوی کې دا کوم نیډل چې لګي، او دوی به د دې منه دا هنرمندان بیا به بوتله کلکتې ته، او د دوی نه به په ریل ګاډي کې اورګاډي کې بوتله، دوی نه بیا هلته ریکارډینګ کولو. بیا د دوی دلته ډیلرانو په دې پېښور کې ګلشن کمپني په دې خیبر بازار کې ډیلر و، بجاج اینډ کمپني بورډ پې لګېدلی و، ستنې به هم خرڅولې، باجې به هم خرڅولې، ککوړي به هم خرڅول. او د بانګافون کمپنی چا چې د پښتو زیات ریکارډینګ کړی دی د هغې ډریلر په پېښور په صدر کې و د کمپني باغ سره، فرنټیر ټریډینګ په هغې باندې بورډ لګېدلی و. نو دا باجې چې دی دا به هغې جوړولې، کپنو به باجې هم جوړولې، ککوړي به هم ډکوله، او دا ستنې به هم جوړولې. ما یو پروګرام کې ویلي، بیا ما پسې یو کس راغی د سترګو نه معذوره، وایي چې ماله به یو ریډیو راکړې. نو ما ورته دا خو انټیک دي، نو دا خو زه چاله ورکولی نه شم، نه خرڅوم او نه اسې چاله ورکولی شم، ځکه دا ما ډېر په شواخون پیدا کړي دي. نو دا چابۍ والا باجې خو ما سره 4-5 دي چې کومې فعال دي که نه، او بیا د دې نه پس چې کوم دی نو هغه الکترانیک راووتې،
ډایمنډ د ستنې په ځای پکې ډایمنډ لګي نو هم را سره دي. بیا ما سره خپل سیستم دی. د دې عمر وسونه دي؟ د دې عمر 10 سل کاله دی. 10 کال. او د دې وسوم لکه د ککولي اوس غوول شي خو هم نه د چې خپل کتونکو د له چابي ورکولو بیا ور بس سم ده تاسو د چابي ورکو او ځکه چې د دې کې نه بجلی شته خالي او نه پدې کې سیلونه شته بس دا په چابي دا چابي ورکې داسي خالي او دا چې دې کې یو سپرینګ دی درنه هغه سپرینګ راټول شي راغون شي هغه سپرینګ چې راغون شي بیا دا د دې بریک ته کنه دا چې ولا اوریجنل حالت کې دا اوریجنل حالت کې دا چې دی باندې دې ته ساوند باکس وي. ترګي راچیږي کا خامر خړلې ما کریم خان خانا کو مې زنګاوینا ترګي راچیږي کا خامر خړلې ما کریم خان خانا کو مې زنګاوینا. محترم مجید صاحب دا خو شول ریکارډي باجا تاسو هغه خدمتونه چې تاسو زړې سندري څنګه پیدا کړلې د دې تیر هر اوازونو د نن چې کوم تیر خلک دي دا مو څنګه ولټول خو د دې باوجود په نوي دور کې هم تاسو ان پاتې شوي او زمونږ فلم چې کوم دی په دې باندې پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید په دې باندې تاسو یو زخم کتاب ولیکلو. لکه زمون کتونکو ته د دې کتاب هغه په لنډو ټکو کې غسمري وایي چې په دې کتاب کې سړي سونه شخصیات مو پکې راغستې دي او سرچینې سړي منبع زراعي سړي چې تحقیق هم کړی دي. چې بلومبه خبره خدا ده چې ما کله ما فلمونه ډیر کم کتلې دي خو ما سوچو چې یاره د پښتو ډیر فلمونه جوړ شوي دي د دې هیڅ تاریخ نشته هیڅ هیستوري نشته چې ته اخبار کې په مضمون راشي او بس ختم شي. 1500 د پښتو فلمونه جوړ شوي دي په دې کې بس سلم نی ریلیز شوي خو د دې هیڅ تاریخ نو ما زه په دې کتاب لیکم نو زه کن کچکول مې واغېست ولاړم لاهور ته نه زه چا پیژندم نه به حیثیت لیکوال چا پیژندم نو په ړومبي ځل راته ډېره ګرانه وه. صابر وسیم د الله پاکو بخښي هغه راسره مرسته وکړه د هغه باري سټوډیو کې د هغه کمره وه هغه زما دفتر و. نو ما کوشش دا کړی دی چې زه بیل فنکار سره بیل اداکار هدایتکار موسیقار چې فلم سره تعلق لري چې چا سره په خپله ملو شوم انټرویو مې سره کړي دی بیا مې د هغه باره کې لیکل کړي دي. خو دا خلک اوس په لاهور کې ټول نه دي که نه. ګل خان پسې درګاه ته تللی ما امان صاحب پسې بنو ته تللی ما بیا ملو شوی خو پېښور کې دی چا راته وي چې عزیز تبسم دي او د هغه بل رور دی کامیډین به راتلو په فلم کې مجید خان چې دا د چترال دی نو ما د چترال هڅه وکړه نو زه چې دا څومره فلم سره تعلق لرونکي خلک دي نو بیل سره د ملاقات لپاره تللی ما هغه که د ارزي دی نو زه 2.5 کاله زغلیدلی یم 2.5 کاله او بیا د بیل هنرمند سره ما مرکه کړې ده او بیا هغه مرکه بیا چې دی نو بیا هغې ته ما تحریري شکل ورکړی دی کتاب دې کې چې د پښتو وړومبی فلم جوړ شوی دی په 1941 کې حمزه بابا لیکلو سندرې مکالمې کیسې د حمزه بابا وه رفیق غزنوي هدایتکار موسیقار او ورکی هیرو او پروډوسر مو یعنی پروډوسر فلمي دنیا کې هغې ته وي چې سرمایه لګوي فلم سازه مو دا د دې سلما غانیکو د مور د طرفه خیام سرخدیو دغه فیملی دی نو ما سره 9 سندرې دي د فلم لیلا مجنون چې دا په 1941 کې ریلیز شوی و پېښور کې او بیا چې دی دا د فردوس سلیما سره پروت و ایب اختر په اختر چې ډولو ممتاز علي خان هدایتکار وی چې ما په 1916 کې دا فلم وکتو نو زما شوق پیدا شو چې زم فلمي دنیا ته لاړ شم نو د هغه فلم نه واخله دسمبر 2019 پورې چې څومره فلمونه د پښتو جوړ شوي دي نو په دې کې یو خو د هغې فهرست دی دغه فلمونو فهرست تاسو نه مخکې په پښتو فلمي دنیا باندې یا فلم انډستری باندې بل چا داسې کار کړو کوم چې تاسو وکړو چې ټوټلی څه برخې به چا لږې کړي چې انیب خلیل صاحب یو کتاب لیکلی دی خو هغه کریډټ ما ته راکوي هغه لیکلی دی چې پښتانه په فلمي نړۍ کې نو هغه پښتانه اخیستي دي په هندوستان کې نو سلیک ډېر برخه هغه د پښتو او دا پښتو فلمونه دي پښتو فلمونه دي نو دې کې ما د سینماګانو تاریخ هم لیکلی دی چې پېښور کې کومه سینما کله جوړه شوه د ټول نړومبی سینما چې وه نو هغه د کابلی تاڼې او د جومات ترمنځ وه
او په هغې کې به د خاموش دور فلمونه چلیده او خلکو به ځان سره چای او خوراک څښاک په مروړو هغه وخت کې خو خیر چای نه وي نو یو ریل به چې ختم شو نو وقفه به شوه تر ملا بانګه پورې به هغه فلم ختمېدو یو کس به راغی په سټیج باندې و هغه به د فلم هغه لوبې لباب بیان کو بیا به چلیدل دغه ړومبی سینما وه او چت پې نو ترپالونه پې ایښولي وو بیا هغه ړنګه شوه ورانه شوه بیا اجازت حکومت ورنه کړو دلته د شوبه کې مارکیټ چې دی دلته تیټر و په دې کې به ډرامې کېدې لایو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو دا ناولټي سینما چې ورته وایي او د دې مخکې امپیریل ټاکیز چې کله پکې علامه راولګېدو نو بیا نوم بدل شو امپیریل ټاکیز کې مخکې صرف امپیریل و که نه مطلب تاسو د سینما تاریخ هم مخې ته راوړی دی او د فلمي ستورو او موسیقارانو یو ټول خو اوس حاجي صاحب موږ چې ګورو چونکې دا دور ډېر په تیزۍ سره بدلیږي ډیجیټل دور راللو نو خلک د کتاب د اخبار نه هم زیات موبایل ته یا سمارټ فون ته لیواله وي هغه زر راوباسي او د هغې نه ځان باخبر ساتي تاسو دغه تقاضا چې کومه وه د کتاب اوس په ډیجیټل دور هم په مخ کې راوړئ موږ وینو چې تاسو خپل د سوشل میډیا فورمز د لارې هڅې روانې دي یو چینل مو دی په لالونه په نوم باندې په یوټیوب باندې او په هغې کې هم د ډیرو لویو سندرغاړو هنرمندانو اکټرانو مرکې تاسو وکړلې دغه لړۍ ته مو بیا څنګه خیر دا زما یو ملګری و ثاقب افریدی موږ سره ریډیو کې و نو هغه زما سره ډېر په اخلاص و نو زه چونکې د زړې زمانې سیزونو سره مې شوق دی نو په دې نوي په دې ډیجیټل سیزونو ډېر نه پوهېږم که پوهېږم پې زما یو زوی دی زه وتم زما په مخ کې نه ما باندې پریکټیکل یو کار وکړه مې زه د جازم جوړوم ټوکې ورسره کوم هغه ماته یاره هغه ماته عجیب بابا وي عجیب بابا تا له یو چینل نه کولوم مل داسې وایي دا تا سره چې کوم قیمتي مواد دي د سوریه خان انټرویو ده د نعمت سرحدي انټرویو ده د صابر وسیم انټرویو ده ممتاز علي خان دا به په دې چینل ورکې ما یې وکړه ته نو دا یو خوند دی چې بس زمونږ هم تر خولې شو نو بیا زه لاهور ته 2-3 میاشتې پس ځم کم خلک چې په لاهور کې دي ما اوس اس ټي سني را پیدا کو ډېر په ګرانه مې را پیدا کو او خلکو یې دی مړ دی ډېر لوی خدمات دي د سني صاحب ممتاز علي خان صاحب وفات شو په د دسمبر په میاشت کې او ستمبر کې ورسره ما مرکه کړې وه دویمه او دا غیر اراده وه چې یو فلم به جوړو خو بیمار هم شو بیا وفات هم شو نو بیا د فلم سره څومره تعلق لرونکي خلک چې دي پسې زه ګرځم اوس هم ورپسې ګرځم نو ماته یو سړي وي چې تا ته د دې نه فایده څه ده ما که ذاتي فایده وی خو سراسر نقصان دی او تاوان دی خو هغه انګریزی کې ورته ادر بینیفټ وایي که نه هغه ډېر زیات دي نو هغه مثلا دا چې ما د کوم هنرمند سره مرکه کړې ده نو هغه سره خلکو مالي مرسته ډېره کړې ده صابر وسیم صاحب سره ګل خان صاحب سره سوریه خان صاحب سره صاحب سره په لکونو روپۍ ورته خلکو خو زما یو اصول دا دی چې زه منځ کې نه راځم هغه ورسره ډایرکټ کوم نیغ په نیغه چې دغه سړی دی دا کار دی که ته څه کول غواړي دا د بدنامۍ غوندې اوسه پورې الحمدلله نو دغه طرف ته مې دا پام هم په دې لاړو چې یاره ولې نه چې د دې خلکو دا خدمات دي نو دا دې لږ غوندې فلم خو څوک نه ګوري که نه سینما هم ختمه شوه نو آصف خان صاحب یا جمیل بابر صاحب لومبۍ لاړم جمیل بابر صاحب له ما سره ډېره مرسته وکړه بل ته چې چا له تلی نو ما سره ډېر تعاون کړی دی نو خپل دانې خو صحیح دغه یوه هڅه وه چې د دې دور خلک ته هم خبر شي او ټوله دنیا چې کومه ده په نړیواله کچه باندې پښتانه اتلان یا هیروګان خلک وپېژني ګرانو کتونکو کم کارونه زیارونه چې تاسو د حاجي اسلم صاحب د خولې نه واورېده چې دی په خپل شخصي توګه باندې په خپل سر یې کړي دي دا کتابونه لیکل 4,000 نغمې پیدا کول بیا دغه یوازې نغمې پیدا کول نه دغه خلکو تاریخ خوندي کول تاریخ جوړول چې دا چرته پیدا شوی او څوک هنر ته کله رالل تر کومه مودې پورې هنر کړی او بیا په کوم وخت کې مړه شول نو دا یو تحقیق وي دا یو لستړی کار وي او تاسو باور وکړئ چې
ریاستي کچه باندې عموما داسې کارونه کیږي لکه کومنګ وایو دلته په خیبر پختونخوا کې هم زموږ د کلچر یو محکمه ده چې هر کال د دې مقاصد په نوم باندې ډېر لوی پنګ بیلایغه خو که چرته تاسو دغه ریاستي کار د لاسو کالو خدمات راټول کړي یا د شلو کالو او بل طرف ته یوازې د اجي اسلام دغه تیر هیر اوازونه نور چې هر څه د منځو باسي دا مخې ته کېدي او تاسو د دې یو جایزه واخلئ چې دغه ریاستي ادارو سونه کارونه کړی دي او یو فرد د خپل ژبې خپل تاریخ خپل کلچر په د پاللو په جذبه باندې سونه دوی کارونه کړی په خپل بدرته واضح معلومه شي چې د اجي اسلام تله ډیره زیاته درنه ده د یو بل خ پروګرام سره بدرته بیا حاضرېګو تر هغه مو په لوی الله سپارم